ګوګله زما واده ولې نه کیږي؟ په آینه کې وګوره پخپله به پوه شې. نن سبا چې سړی مریض شي نو خوله هم باید چینګه ونیسي، که نه ټول بیا دا فکر کوي چې دا مریض نه دی، هسې نخرې کوي. په کور کې به د چینل بدلولو واک نه لري او تخلص به خپلواک وي. که ستا ښځه په تا باندې شک کوي چې تا دوهم واده کړی، نو دوهم واده وکړه او د هغې شک په یقین بدل کړه. او که دوهمه در باندې شک کوي چې تا دریم واده کړی، نو دریم واده وکړه او د هغې شک هم په یقین بدل کړه. احمد جانه پرون مې ورور مریض و ډاکټر صاحب څخه مې اپوینټمنټ ورته واخیست. ښه اپوینټمنټ یې وخوړه، بیا یې لږ فرق وکړه، که نه اوس همغسې مریض ده. زمونږ په ملک کې هغه جنکۍ هم هر سهار خپل نظر وچوي چې په ماشومتوب کې به وخندل نو د پوزې نه به یې دومره پکاڼۍ راووته. لیلاګانې اوس نه نیسي د بې روزګاره سړي لاس. ای مجنونه که مینه غواړې نو اول پیسې پیدا که. د نن سبا جنکو مینه هم د بلوتوت په شان ده چې نږدې وي در سره وصل به وي او چې لږ لرې ته لاړ شي د بلې دستګاه په لټه کې به وي. دوستانو کله چې کمنټ کوئ نو پوسټ ته لږ پام کوئ. پرون چا مړي ته لیکلي وو مزې دې وکړې مزې. تیر شوی وخت او دې ته ورکړل شوي پیسې هیڅ وخت بیرته نه راګرځي.